سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د تایرايډ د غدې په هکله، د تایرايډ د هارمونونو په هکله او د جاغور په هکله خبرې کوم. تایرايډ د انګلیسي د یو په شیپ یو ساختمان لري او زموږ په غاړه کې یا په اصطلاح پوستونو کې مخامخ لوري ته موقعیت لري. دا د تایرايډ غده ده، تایرايډ ګلند. لکه څنګه چې مخکې مو ویلې د انګلیسي یو شیپ ته ورته دغسې یو ساختمان لري. یو لوب چپ طرف ته لري، یو لوب ښي طرف ته لري، او دا ساحه هم د استمس په نامه د ساختمان یو بل سره نښلولې ده. که دا ښي لوب وي د تایرايډ، رایټ لوب، دا یې چپ لوب ده او د ساختمان په واسطه چې استمس نومیږي، د تایرايډ دوه لوبونه یو بل سره نښتي دي. د تایرايډ نه لاندې چې کوم ساختمان ده، د ټراکیا یا قصبة الریه یا هغه پیپ چې یا هغه نلکه چې هوا انتقالوي زموږ سږو ته، له تایرايډ نه پورته کوم ساختمان چې ده دې ته تایرايډ کارټیلیج وایي. یو غضروفي ساختمان ده، تایرايډ کارټیلیج. ککرک یا غضروفي ساختمان لري او پورته د تایرايډ له غدې نه موقعیت لري چې ډیری وظیفه یې هم د تایرايډ سټیبلیټي ده. ښه، راځو د تایرايډ غدې په هکله یو څه نور غږیږو. ځینې انسانانو کې د استمس خواته داسې یو بل لوب هم موجود وي چې هغه ته پیرامیډل لوب وایي. داسې یو لوب د استمس ترڅنګ ده اکثرو کې، ډېرو کمو انسانانو کې لیدل کېږي پیرامیډل لوب. ښه، راځو مستقیما د تایرايډ سټرکچر ته. که دغومره ساحه د تایرايډ موږ واخلو او د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو داسې یو ساختمان لري. دا د تایرايډ دغو حجراتو ته تایرايډ فولیکلز وایي یا فالیکولر سیلز. فالیکولر سیلز دې ساختمان ته یې تایرايډ فولیکل وایي. دا ټول ګرد چې کوم ساختمان ده تایرايډ فولیکل. منځ کې یې چې کوم خالیګاه ګوري ده ته کولایډ وایي. کولایډ د حجراتو ترشحات معمولا چې هارمونونه دي راځي په کولایډ کې ذخیره کیږي. یعنی د فالیکولر سیل یا د فالیکولر حجرات د تایرايډ هارمون ترشح کوي. د تایرايډ هارمون له یوه له وظایفو نه د دې غدې د تایرايډ د هارمون جوړول دي. هارمون په دې بیا وروسته غږیږو چې د هارمون ډیروالی کوم تکلیف لري او د هارمون ټیټوالی کوم تکلیف جوړوي. ښه، دلته نور څه حجرات لیدل کېږي، دته سی سل وایي. سی سل، او د سی سل وظیفه هم د یو بل هارمون جوړښت ده چې هغه ته کلسیټونین وایي. کلسیټونین، د کلسیټونین وظیفه هم په وجود کې د کلسیم تعادل برقرارول دي. په وجود کې چې څومره هم زموږ په وینه کې کلسیم ګرځي او دا د هډوکو د استحکام لپاره ډېر یو مهمه فاکتور ده کلسیټونین. ښه، که د تایرايډ دومره کوچنۍ ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو داسې ساختمان لري. د فالیکولر حجراتو په نامه چې کوم حجرې لري، د دوی وظیفه د تایرايډ د هارمون جوړونه ده. او د سی سل په نامه حجرات هم د کلسیټونین په نامه هارمون جوړوي چې د کلسیم په میټابولیزم کې ډېر مهم رول لري. د تایرايډ هارمونونه دوه ډوله هارمون تایرايډ جوړوي چې یو ته T4 وایي، بل ته T3. T4 ټیټرا آیوډو تایرونین چې دا په فالیکولر سیلز کې جوړیږي. کله چې همدا T4 یا ټیټرا آیوډو تایرونین د وینې جریان ته لاړ شي او د وینې د جریان د خوا دا شو د وینې یو رګ د تایرايډ غدې دا هارمون ترشح که کولایډ ته یې ولېږه. د کولایډ نه د وینې جریان د لارې بالاخره د بدن حجراتو ته راغی.
کله چې د بدن حجراتو ته رارسیږي نو دا تبدیلیږي په څه شي باندې؟ په T4 ټرای ایوډو تایرونین، او دلته یو انزایم مرسته کوي چې هغه ته ډي ایوډینیز په نامه انزایم ده. ډي ایوډینیز په نامه انزایم ده چې هغه دغه پروسه دلته د کټلس په حیث عمل کوي او T4 اخلي T3 ته کنورټ کوي. T3 هغه فعاله بڼه ده د تایراید د هارمون. ښه، د دې انزایم نوم و ډي ایوډینیز. د دې انزایم په واسطه باندې د تایراید غیر فعاله بڼه کنورټ کیږي فعاله ته، او فعاله یې کومه ده؟ T3. 20% د تایراید هارمون فعاله ده، متبقي 80% هارمون غیر فعاله ده، یعنی T4، او دا په داخل د حجراتو کې حجراتو کې جوړیږي او کولایډونو کې ذخیره کیږي. ښه، راځو د تایراید په همدغو هارمونونو باندې یو څه غږیږو. پیتوفیزیولوژي سره هم ده، یعنی د تایراید ابنارمالیټیز. یا به د تایراید په هارمون کې تکلیف وي، نه به ترشح کیږي، زیات به ترشح کیږي، یا به ترشحات د یو نامعلومې او غیر منظمې منبع د لارې کیږي. ابنارمالیټیز یا د تایراید د غدې ستونزې او تکالیف. اول شروع کو په ترشحاتو باندې، په سیکریشنز. د تایراید په سیکریشنونو باندې پوه شو چې یو هارمون ده د تایراید په نامه، او بل هم کلسیټونین هارمون ده. ډېرې تم کیږو د هارمون په ترشح باندې. که چیرې د تایراید هارمونونه زیات شول، مثلا T3 T4 د تایراید په واسطه زیات تولید شول، کوم تکلیف چې منځته راځي هغه شو هایپر تایرایډزم. د تایراید هارمون په بدن کې زیات تولیدیږي. د دې په علتونو غږیږو چې ولې زیات تولیدیږي. که چیرې د چا په وجود کې د تایراید هارمون زیات وي، کومې نښې نښانې باید ولټوو چې تثبیت کړو. همدا رقم که چیرې هارمون کمیږي، د هایپو تایرایډزم په نامه بل تکلیف چې هغه خپل مشخص علایم لري، مشخصه درملنه او مشخص معاینات. هایپو تایرایډزم. ښه، نن ډیر په هایپر تایرایډزم باندې غږیږو. کله چې د تایراید هارمون جګیږي په وینه کې د نورمال کچه نه، یو ناروغ د کومو نښو نښانو سره مخ کوي، او اصلا علت څه ده؟ ولې باید جګ شي د تایراید هارمون؟ ښه، که چیرې د وینې په جریان کې د تایراید هارمون جګ و، اول باید مریض کې هغه مشخص نښې نښانې ولټوو چې لري یې که نه لري. سمټمز یا علایم په ناروغانو کې د تایراید د جګوالي د وجې کوم لیدلی کیږي، کوم کولی شو پیدا کو. یو پکې بیقراري، بیچینی، نروسنس. د کومو ناروغانو چې د تایراید هارمون جګ وي له نورمال اندازې نه، یو عجیبه بیقراري، خستګي او ستړیا احساس کوي. دوی د ګرمې هوا سره قطعا جوړ نه دي، هیټ انټالرنس لري، یعنی په ژمي کې هم که وګورې یو عادي جاکټ به یې اغوستی، هیټ انټالرنس. او د دې ترڅنګ چې نشي کولی د ګرمې هوا سره مقابله وکړي یا حد اقل ویې زغمي، د دغه ناروغانو د زړه ضربان زیات جګ وي، پالپټیشنز لري، ډب 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 د زړه ضربان حتی په خپله اوري. که موږ یې د زړه په اپیکس ساحه باندې لاس کیږدو نو حتی لاس ته هم پورته جمپ ورکولی شي. په سترګو یې هم د زړه ضربان لیدل کیږي. تاسو د دې مریضانو چست انسپیکټیشن وکړئ. ښه، په چست انسپیکشن کې حتی هغه د اپیکس په ساحه کې، د زړه په ساحه کې تاسو لیدلی شئ چې تایراید د جګوالي د وجې د زړه ضربان حتی لیدل کیږي. د دې ترڅنګ په ناروغ کې یوه مزمنه خستګي، ستړیا، کسالت او مړه دردونه د عضلاتو د هډوکو وي، چې ډیری وخت دا د تایراید هارمون په هایپر تایرایډزم کې یا په جګوالي کې
موږ ورسره مخ کیږو. د دې ترڅنګ مریض زښته زیاته ډوډۍ خوري، اشتها یې زیاته وي، ولې خپل وزن د لاسه ورکوي. یعنی کله چې د تایراید هارمون جګ شي د بدن میټابولیزم زیاتیږي، مریض ښه زیاته ډوډۍ خوري، ولې وزن یې ورځ تر بلې کمیږي، ورځ تر بلې خپل وزن د لاسه ورکوي. همدا رقم په هاضمې جهاز کې تکالیف منځته راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې فریکونسي اف سټول پکې موجود وي، بار بار د مریض تشناب ته ځي د ډکو امتیازو د خالي کولو لپاره، ولې یا په سمه توګه خالي کیږي نه، یا قبض وي، یا د نس بادونه لري، ولې کرات یا مراجعه تشناب ته زښته زیاتوي. په ځینې انسانانو کې ګریوز افتالموپیتي په نامه تکلیف منځته راځي. افتالموپیتي څه ته وایي؟ د سترګې د مریض پړسیږي او د سترګو ګاټې حتی بیرون ته راوځي، میلان کوي. دې ته وایي ګریو افتالموپیتي یا د ګریو ناروغي، چې په هغه کې د تایراید هارمون جګ وي، سترګې د ناروغ بیرون ته راوځي. دغه هغه شیان دي چې هغه نښې دي چې موږ علایم دي چې په مریض کې کتلی شو، یعنی سیمټمز، دغه علایم چې تاسو هر ناروغ ته وګورئ کولی شي پیدا یې کړي. همدغه رقم دغه ناروغان سویټي پام لري. سویټي پام څه ته وایي؟ د لاس ورغوی خولې کوي، کوم چې د تایراید هارمون د جګوالي سره مخ دي. د علایمو ترڅنګ ځینې نښې د تایراید هارمون د جګوالي سره په ناروغانو کې موجود وي، چې هغه ته موږ ساینز وایو، ساینز یا کومې نښې چې د تایراید د جګوالي د وجې په مریض کې لیدل کیږي. تر ټولو پکې که موږ اول د دې مریض پلس وګورو، نبض یې وګورو، نو نبض یې زښت زیات جګ وي، ګډ وډې، ټکی کارډیا موږ دې ته وایو، ټکی کارډیا. ټکی کارډیا یا د زړه د ضربانو زیاتوالی نورمال 2 او 15 کې وي، دغه مریضانو تر 1.5 سلو حتی تر 200 پورې هم رسیږي. ډېری وخت په ایټریل فیبریلیشن کې دغه مریضان د زړه د ډېر ډبهاري د وجې حتی د زړه د ضربان 300 او 350 ته رسیږي، چې هغه بیا د ایف یا د ایټریل فیبریلیشن په نامه د زړه ناروغي هم جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې ناروغان وي چې هغه ګایټر لري. ګایټر څه معنا؟ جاغور لري، او جاغور مخکې له مخکې نه تاسو چې وګورئ په ستوني کې ښکاري. کومه صحیح معلوموو؟ مریض ته وایي چې لاړې تېرې کړه. کله چې لاړې تېرې د تېرولو سره که چېرې جاغور یا دغه غدې پورته حرکت وکړو، نو دا جاغور د تایراید د غدې غټوالی ده. د ګایټر ترڅنګ دغه مریض وام ګرم وي، د مړې تبې یا د ګرموالي احساس کوي، مرطوبه پوستکی لري، مایست سکن یا لون پوستکی، همیشه یې د لاس ورغوي وګوري خولې کوي، لامده وي. همدا رقم سترګې که وګورو په ګریو ډیزیز کې تاسو ته مخکې هم ویل چې افتالموپیتي منځته راولي، سترګې بیرون راوځي. پری آربیټل مایکزیډوما منځته راځي. همدا رقم اونایکایلوسس په نامه تکالیف دي چې هغه په د تایراید هارمون په جګوالي کې لیدل کیږي. په هر حال که چیرې د دغسې علایمو سره مخ کیږو چې تایراید هارمون مو جګ ده، هم نښې او نښانې لرو او هم علایم لرو، په هغې صورت کې بهتره ده چې موږ د تایراید د هارمون د جګوالي علت پیدا کړو، ولې د تایراید هارمون جګ شوی ده په وجود کې، چې په هغې باندې دلته مفصلا خبرې کوو. د تایراید هارمون که جګیږي ممکن په مریض کې ګریو ډیزیز موجود وي. ګریو ډیزیز څه ته وایي؟ زموږ د بدن دفاعي سیستم راځي او پر تایراید غده باندې حمله کوي. کله چې د تایراید په غده باندې حمله وشوه، نو دلته یو د دروغو ټي اس اچ ورته جوړوي. د دروغو ټي اس اچ څه معنا لري؟ تایراید سټیمولیټینګ هارمون معمولا د مغزو نه، د پیچټري ګلند نه راځي، د نخامیه غدې نه د وینې جریان ته بالاخره فالیکل باندې تایراید هارمون جوړوي. دلته دفاعي سیستم انټي باډي جوړه کی او په خپل سر را روانه د تایراید هارمون تایراید فالیکل ته ورته وایي چې بس شابه جوړوه تایراید هارمون. دا نو په خپل سر تایراید هارمون جوړوي، هلته مغزه خبر نه وي، بلکې دفاعي سیستم یو د دروغ انټي باډي را لېږلي وي. په ده کې زښت زیات تایراید هارمون تولیدېږي، زښت زیات ټي 3 او ټي 4 په وینه کې لیدل کېږي، خصوصا ټي 3 او ټي 4. دا نو په مریض باندې ټول هغه علایم مسلط کوي، لکه بېقراري و، بېچیني لري، ستړی وي، بغیر له دې چې کوم کار یې کړی وي، او ورو ورو د تایراید د هارمون جګوالی بالاخره د سترګو د ودې سبب ګرځي. دا یو انابولیک هارمون ده، د سترګو ګاټې بیرون راوځي. دې ته وایي ګریو ډیزیز.
تقریبا 80% په ګریو ډیزیز کې انټي باډي موجوده وي. 80% کوم انټي باډي موجوده وي؟ د آټو انټي باډیز په نامه انټي باډي دي. آټو انټي باډیز چې دا د زموږ د بدن د دفاعي سیستم په واسطه باندې جوړیږي، راځي د تایراید هارمون ته او د T3 د لوړوالي سبب ګرځي. دویم علت چې د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي، د تایراید هارمون د زیاتوالي سبب ګرځي، هغه ټاکسیک ګایټر ده. ټاکسیک ګایټر څه ته وایي؟ ګورئ دا د تایراید یو لوب ده، دا د تایراید بل لوب ده، د استماس په واسطه سره نښلول شوي دي او دا هم کارټیلیج شو، دا هم ټرکیه. کله چې یو نوډیول موجود وي، یو پړسوب موجود وي په تایراید کې، دغه پړسوب که فرضاً سرطانونه په نظر کې ونیسو، د تایراید سرطان موجود وي، تایراید سرطان یو کوچنۍ غده وي په داخل د تایراید کې، شخه وي ډیره، د مریض د وزن د کمبود سبب ګرځي او یا د هایپوتایرایډزم یا د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي. دغه ټاکسیک یا زهري یا سرطاني غدې کولی شي چې د هایپر سیکریشن سبب وګرځي یا د هایپرتایرایډزم سبب وګرځي، ځکه معمولا غدوات سرطاني غدوات په خپل سر حجرات وده کوي، په خپل سر نمو کوي، هیڅ د دفاعي سیستم تابع نه وي. نو دویم ټاکسیک ګایټر یا د سرطان د غدې د تایراید د غدې سرطانونه دي په ډیر معذرت سره. تقریبا 15% د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي. تقریبا 80% ګریو ډیزیز د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي. هایپرتایرایډزم یا د تایراید هارمون لوړوالی یا جګوالی. همدا رقم تایرایډایټس یا د تایراید غدې التهاب چې ډیری وخت تایرایډایټس د ویروسونو په واسطه منځته راځي، هرپیز زوستر، هرپیز سمپلکس، سایټومیګالو وایرس، دا ټول کولی شي د تایرایډایټس سبب وګرځي. په تایرایډایټس کې د ستوني درد هم مریض احساس کوي، په ډیګلوټیشن یا د خوړو په تیرولو کې هم تکلیف لري او مړه تبه هم ځینې وخت لري سره د اړوکو دردونه. تقریبا 2 نه تر 4% تایرایډایټس کولی شي د هایپرتایرایډزم سبب وګرځي. همدا رقم TSH سیکریټینګ ټیومرز دي. TSH سیکریټینګ ټیومرز زموږ په اعصابو کې، په مغزو کې ځینې ټیومرونه موجود وي چې هغه تایراید سټیمولیټینګ هارمون جوړوي. تایراید سټیمولیټینګ هارمون زی وینې ته او د وینې د جریان نه ځان رارسوي تایراید ته، په تایراید باندې بالاخره د تایراید هارمون جوړوي چې دا د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي. ډیر کم دي، تقریبا less than 1% کیسونه دي، د 1% نه کم کیسونه تقریبا د هایپرتایرایډزم د دغسې یو معضلې د وجې منځته راځي. همدغه رقم ځینې نور علتونه هم دي چې کولی شي د تایراید هارمون د لوړوالي سبب وګرځي، چې هغه یو پکې مثلا اگزاجنس تایراید ده. اگزاجنس تایراید څه معنی؟ یو څوک هایپوتایرایډزم لري، د تایراید هارمون کم ده، هغه باید تایروکسین واخلي. که تایروکسین زیات واخیستل نو دا کولی شي چې د هایپرتایرایډزم سبب وګرځي. دې ته اگزاجنس هارمون وایي یا اگزاجنس تایراید، اگزاجنس تایروکسین. اوکې، دغه هغه علتونه دي چې تایراید هارمون د لوړوالي سبب ګرځي. که چیرې علتونه معلوم کولی شو، ډېر زر یې د درملنې برنامه د ځان سره ولرو، منیجمنټ یې په سمه توګه وکړو. راځو د تایراید د لوړوالي لپاره کوم معاینات مهمه دي چې باید وکړو. په لابراتوار کې تایراید فنکشن ټیسټ ډیر مهمه ده. تایراید فنکشن ټیسټ، په تایراید فنکشن ټیسټ کې موږ څه ګورو؟ د تایراید هارمون ترشحات ګورو، د تایراید غدې ترشحات ګورو چې هغه عبارت د تایراید هارمون ده. تایراید فنکشنز ټیسټ. په تایراید فنکشن ټیسټ کې څه کتل کیږي؟ T3 ګورو په وینه کې T3 یا ټرای ایوډو تایرونین چې څومره ده، دا هغه فعال ورژن ده، یعنی کله چې T4 وینې ته ننوته راغی حجراتو ته په دې باندې تبدیلیږي. دا باید وګورو چې فعاله تایراید هارمون څونه ده په حجراتو کې. همدا رقم T4 باید په وینه کې وګورو چې نارمل رنج څومره لوړ تللی ده. د دې ترڅنګ تایراید سټیمولیټینګ هارمون TSH باید وکتل شي. TSH څه ته وایي؟ ګورئ دا شو زموږ ماغزه، فرضاً ماغزه، دلته نخامیه غده موجوده ده. د نخامیه غدې نه پورته هایپوتالاموس په نامه ساختمان موجود ده.
هایپوتلاماس د تایراید ریلیزینګ هارمون په نامه هارمون جوړوي. تایراید ریلیزینګ هارمون دا په چیرته جوړیږي؟ په مغزو کې، په هایپوتلاماس کې راځي. چیرته؟ پیچټری ګلاند یا نخامیه غدې ته، او نخامیه غده بیا ټي اس اچ جوړوي، تایراید سټیمولیټینګ هارمون. دا تایراید سټیمولیټینګ هارمون بالاخره راننوځي وینې ته او راځي ټي 3 او ټي 4 جوړوي. په څه شي باندې؟ په تایراید غدې باندې. نو ډیری وخت په هایپر تایرایډزم کې د ټي اس اچ او د ټي 3 او د ټي 4 نورمال لیولونه خراب شوي وي، په غیر نورمال ډول جګ او ټیټ وي. دا په تایراید فنکشن ټیسټ کې معلومیږي. لدې ادرسه تشخیص کولای شو کله چې مطمئن شو چې مریض په هایپر تایرایډزم باندې مبتلا شوی ده. نو بهتره ده چې معالجه وکړو. راځو معالجه ته، ټریټمنټ یا معالجه. که چیرې مریض په هایپر تایرایډزم مبتلا و، نو انټي تایرایډز میډیسنز باید واخلي. انټي تایرایډ میډیسنز کوم یو دي؟ د یو کورنۍ د درملو ده، پروپایل تایو یوراسل په نامه، پروپایل تایو یوراسل. همدا رقم د کاربیمازول په نامه درمل دي چې موږ د تایراید د هایپر تایرایډزم په درملنه کې کارو. د دې ټولو ترڅنګ که چیرې مریض هایپر تایرایډزم ولري او د ګریو ډیزیز نښې نښانې پکې موجودې ولې، نو بیټا بلاکرز مریض ته ورکوو، انډرال پروپرانالول چې د زړه ضربان پې کنټرول وي. که چیرې ګریو افتالموپیتي منځته راغلي وي، د سترګې ګاټې بیرون راوتي وي، نو د هغو دپاره هم ځینې درملز دي چې هغه د ډراپ، د آی ډراپ په شکل باید استفاده شي تر څو د ایریټیشن یا د کنجکټیوا د التهاب او د عفونت مخه ونیول شي. په ټوله کې د تایراید د درملنې لپاره تصمیم د درملنې او د معالجې باید د فیزیشن یا د ډاکټر د خوا ونیول شي. څومره ډوز د بیټا بلاکر ورکول شي، څومره کاربیمازول ورکول شي، څومره جی آی مینیفیسټیشن، جی آی ټي یا د هاضمې جهاز تکالیف منځته راغلي دي. ډیری وخت کانسټیپیشن موجود وي یا قبضیت موجود وي. دغه قبضیت داسې وي چې مریض بار بار تشناب ته ځي، کرات یې زیات وي، فریکونسي یې زیاته وي، وله ډکې امتیاز یې نه راوځي. د دې لپاره اکثره سول سافنر نه استفاده کیږي، سپازمولوډیک میډیسنز لکه د میباورین نه استفاده پې کوو، ډروټاویرین چې د نوسپا په نامه په بازارونو کې موجود ده. دا ټول د تایراید هارمون په هکله. په دې هیله چې د هایپر تایرایډزم موضوع یو څه مو ذهن کې ناسته وي. مننه.